السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ټو مای یوټیوب چینل. امید کوم چې روغ جوړ باستئ. دې ویډیو کې به نن موږ وایو د انګلیش سوال او جواب یا د یو سوال یعنی کوېسچن څو قسمه جوابونه. د ویډیو تر پای وګورئ ترڅو ټول جوابونه کلیر کړو. سوال ته وګورئ. How is your life going? How is your life going? ستا ژوند څنګه تیریږي؟ ستا ژوند څنګه تیریږي؟ کله چې د یو چا نه د هغې د ژوند په اړه پوښتنه کیږي چې یاره ستا ژوند څنګه روان دی، موږ اکثره کوو څنګه زندګي څنګه تیریږي، نو موږ کولی شو دا پوښتنه وکړو. نو جواب یې وګورئ. لومړی It's not bad. It's not bad. بد نه دی یعنی بس ښه دی. بد نه دی یعنی بس ګزاره کوي. دویم It's going good. It's going good. ښه روان دی یعنی ښه دی، هغې نه ښه دی. یو وي چې بس ګزاره کوي خلک وي، هغه لومړی دی. او یو دی It's going good. ښه روان دی، شکر، یعنی ژوند مې ښه تیریږي. دریم I'm very happy in my life. I'm very happy in my life. زه په خپل ژوند کې ډېر خوشحاله یم. نو دا چې کله ته د خپل ژوند ډېر مطمئن یې او ډېر خوشحاله یې، پکې ته کولی شي چې ورته وایې I'm very happy in my life. زه په خپل ژوند کې ډېر خوشحاله یم. څلورم I have very busy life. I have very busy life. زه ډېر مصروفه ژوند لرم. کله چې ته ډېر زیات کارونه لرې، ډېرې منډې ترډې در په غاړه او ژوند دې ډېر مصروفه وي، نو ته کولی شې چې ووایې I have very busy life، یعنې ډېر مصروفه ژوند دی. نو دا د دې پوښتنې جوابونه چې څنګه تاسو کولی شئ خپل جواب ورکړئ، او کولی شئ تاسو خپل ځان نه هم یو څه جواب ورکړئ ورته. بل سوال. موږ اکثره ګورو یو ځای کې ناګهانه یو څوک راته مخامخ شي، یو ځای کې ولاړ وي، نو موږ ترې پوښتنه کولی شو دلته څه کوې؟ هماغه سوال دی What are you doing here? What are you doing here? ته دلته څه کوي؟ یعنې دلته څه شته ولاړې؟ نو لومړی جواب یې وګورئ. I am waiting for someone. I am waiting for someone. زه د یو چا په انتظار یم، یعنې یو چا ته منتظر یم، ولاړ یم ورته. دویم I live here. I live here. زه دلته ژوند کوم، یعنی دلته زما ځای دی، زه دلته اوسیږم. I live here. زه دلته ژوند کوم. دریم It's my workplace. It's my workplace. دا زما د کار ځای دی، یعنی زه دلته کار روزګار کوم، دلته کار دپاره راځم. It's my workplace. دا زما د کار ځای دی. څلورم I am looking for a bank. I am looking for a bank. زه د بانک په لټه کې یم، یعنی بانک پسې ګرځېږم، بانک پسې ګرځېږم. په دې پسې شاپ یا ریسټورنټ هم استعمالولی شي چې ریسټورنټ یا شاپ ګوري. What do you do? What do you do? ته څه کوي؟ What do you do معنا یعنی د چا نه د هغې د مصروفیاتو د کار په اړه پوښتنه کول. ضروري نه صرف کار، یعنی ته روزمره ژوند کې څه کوې؟ کار کې، تعلیم کې، سبق کې، څه شی کې؟ صحیح شو؟ نو لومړی جواب یې وګورئ. I am a teacher. I am a teacher. زه یو استاذ یم. زه یو استاذ یم. دویم I don't work. I don't work. زه کار نه کوم. I don't work. زه کار نه کوم. دریم I'm jobless nowadays. I'm jobless nowadays. کله چې د کار نه نو ته ورته ویلی شي چې زما کار نشته نن سبا کې، نن سبا زما یعنې کار نشته. صحیح شو؟ جابلیس بیکاره ته وایي، بیکاري ته، بیکار انسان ته چې کار یې نه وي. څلورم I'm looking for a job. I am looking for a job. زه د کار په لټه کې یم، یعنی زه کار پسې ګرځېږم. تازه یعنی لګیا یم، کار ځان ته ګورم چې زه کار وکړم. نو داسې شی شو. دا یې جوابونه چې تاسو کولی شئ د لومړی کې اولنی جواب کې I am a teacher په ځای باندې ووایئ I am a driver. زه یو ډرایور یم. I am a mechanic. زه یو مستري یم. I am a doctor. زه یو ډاکټر یم. هغه تاسو چې هر شی یې تاسو ورته ویلی شئ چې I am فلان کې نیدرلند و، دغه ورته ویلی شئ. Are you married? Are you married?
آیا ته واده کړی یې یا تا واده کړی دی؟ کله چې چانه د هغې د سټیټس باره کې پوښتنه کوي چې تا واده کړی که نه دی کړی، نو جواب کې به څه وایي؟ Yes, I'm married. اول جواب لومړی Yes, I'm married. هو زه واده کړی یم، یعنې هو ما واده کړی دی. دویم No, I'm still single. No, I'm still single. نه زه لا هم مجرد یم. نه زه لا مجرد یم، یعنې زه سنګل. مجرد وایي چې واده یې نه یې کړی، سنګل وي. دریم Yes, I have 2 children. Yes, I have 2 children. که چېرته واده دې کړی نو ته ورته ویلی شي هو زه 2 ماشومان لرم. Yes, I have 2 children. که ستا 4 ماشومان دي ته Yes, I have 4 children. بیا هغه وروسته پوښتنه درنه کوي چې څو هلک او کوم څو جنکې دي. څلورم کله چې دې کوژدنه کړي، نه دې واده کړي نه سنګل یې، نو ته ورته څه شی ویلی شي؟ No یا no married نه یم. No, I'm engaged. یا نو ورته هم مه استعمالوه، پکې ته ورته ویلی شي I'm engaged. engaged وي کوژده کړی، چا کویدن یا کوژده کړې وي. نه زه کوژده کړی یم، یعنې نه واده مې نه دی کړی خو کوژده مې کړې ده. I'm engaged. engaged ویل کېږي کوژده کړې ته، چې یعنې کوژدنې شوي، تازه منګني شوي. How are you feeling? How are you feeling? کله چې څوک وګوري لږ تشویش کې، ټنشن کې، ته دې نه پوښتنه کولی شي څنګه احساس کوي، څنګه فیل کوې. یا مریضي پې تازه تېره شوي، بیمار شوي، ته ورته ویلی شي How are you feeling؟ یعنې څنګه احساس کوې، څنګه فیل کوې اوس. جواب کې ته څه وایي؟ لومړی I'm all right. I'm all right یعنې زه ښه یم. I'm all right چې ته ښه یې، طبیعت دې برابر یې، صورت کې ته ورته ویلی شي I'm all right. زه ښه یم. دویم I'm not okay. I'm not okay. زه ښه نه یم. کله چې طبیعت ناساز دی ته ورته ویلی شي I'm not okay. دریم I'm feeling tired. I'm feeling tired. زه ستړی احساس کوم، چې ډېر زیات خسته ستړی، لکه زړه دې ستړی، ته ورته ویلی شي I am feeling tired. زه ستړی احساس کوم، یعنې زه ستړی فیل کوم، یعنې مقصد دا دی چې ستړی یم. څلورم I'm fine. بس چې ښایي ګزاره کې I'm fine. زه ښه یم. اول او څلورم چې دی معنی یو شی ده، خو په ویلو کې فرق دی. مطلب یو شی دی، خو دا I'm all right دا یعنې بس ښه یم. صحیح شو؟ How was your day? How was your day? ورځ مو څنګه وه یا ورځ دې څنګه وه؟ د چا د ورځې په حالت پوښتنه کول چې ورځ دې څنګه تېره شوه. لومړی it was good. اول جواب کې وي it was good day یا it was good. لاندې جواب ښه وه، یا چې ورته it was good day ښه ورځ وه. دویم it was a busy day. It was a busy day. یو مصروفه ورځ وه، یعنې کار را باندې ډېر. It was a busy day یعنې مصروفه ورځ وه. دریم it was not good. It was not good. ښه نه وه. It was not good چې کله ښه نه او ښه نه تېره شوې ستا، ته ورته ویلی شي it was not good. څلورم it was boring day. It was boring day. زړه تنګې ورځ وه. It was boring day. بور وی boring. انسان چې کله زړه تنګ شي، زړه تنګې ته ویل کېږي boring. It was boring day. دا د نن ورځې سوال او جواب د بګنرانو لپاره چې اکثره مشکل لري سوال او جواب کې. نو امید کوم چې تاسو به ترې لږه ډېره فایده پورته کړې. مننه.